سلامونه ښه راغلاست د نن ورځې د کرکټ له مهمو خبرونو سره. د هند او انګلند ټیسټ لوبلړۍ هندۍ لوبډله تر دې دمه برلاسې ده. د هند او انګلند ترمنځ پرون د هند په احمد آباد کې ټیسټ لوبلړۍ پیل شوه. انګلند نن د لوبلړۍ په دویمه ورځ د هند پر وړاندې د ټولو وکټو په زیان سره 246 منډې وکړې او هندۍ لوبډلې په ځواب کې د ورځې تر پایه د 7 وکټو په زیان 420 منډې جوړې کړې. تر دې مهاله هند له انګلند مخکې دی. ابوظبي کې د ملي لوبډلې تمریناتي کمپ د سریلانکا پر وړاندې د افغانستان راتلونکي لوبلړۍ ته د چمتووالي لپاره یو شمېر افغان لوبغاړي دا مهال په متحده عربي اماراتو کې پر تمریناتو لګیا دي. د 19 کلنو په نړیوال جام کې له پرله پسې درېیمې ماتې وروسته د افغانستان سفر پای ته ورسېد. افغان 19 کلن ځوانانو نن د 19 کلنو په نړیوال جام کې د نیپال پر وړاندې خپله درېیمه لوبه هم د 1 وکټې په توپیر وبایلله او په دې سره له یاد جام بهر شول. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان خپله دویمه لوبه هم د 1 وکټې په توپیر نیوزیلند ته بایللې وه. د بي پي ایل لیګ فارچون باریشال لوبډلې له شعیب ملک سره د لوبې په منځ کې قرارداد لغوه کړ. په یو اور کې د 3 بالونو کولو وروسته د فارچون باریشال لوبډلې له پاکستاني شعیب ملک سره خپل تړون د سیالیو په منځ کې لغوه کړ او بیرته خپل کور ته ولیږه. او هم مهاله په بنګالي لیګ کې د محمد نبي چټکه توپوهنه. په بي پي ایل کې پرون محمد نبي د چټوګرام لوبډلې لپاره په 10 توپونو 50 منډې وکړې خو لوبډلې له ماتې سره مخ شوه. او راشد خان د پاکستاني لیګ پر راتلونکي پړاو کې نه لوبیږي. افغان ستوري راشد خان د پاکستان سوپر لیګ راتلونکي پړاو تحریم کړ. نوموړی د ملا په برخه کې له عملیات وروسته نشي کولای په نږدې لیګونو کې ګډون وکړي.